د کلام دپاره بلنه ورکوم د اواز ملکن بانی غړی ډېر فعال غړی پخوانی مشر سکتر او د دې غونډې مشر میلمه غلام خالد مجبور صاحب چې هغوی راشي او خپل خیالات او خپل کلام زموږ سره شریک کړي. غلام خالد مجبور صاحب. اجازه ته زاړه وسره سری جواب وګورم ځکه چې وادل راغلی مې تاسو ته پته په مونږ ټولو د احسان د محمد صلی الله علیه وسلم په مونږ ټولو د احسان د محمد سر و مال مشه قربان د محمد او سناخوان زو ته یوازې نه یو سناخوان زو ته یوازې نه یو صفت کیږي په اسمان د محمد او د قلم سوکه خپلو مسوسو واره د قلم سوکه خپلو مسوسو واره چې په لیکم کله شان د محمد یو څو شعرونه به نور ویم چې پکې ورځ د اختر ده خو دا زړه مې داسې خور پروت دی ورځ د اختر ده خو دا زړه مې داسې خور پروت دی داسې مثال لکه یو مړی چې په ګور پروت دی او پښتنې پیغلې د حیا صادر گزار چې نه کې پښتنې پیغلې د حیا صادر گزار چې نه کې پام کوه ډېر لیونی پلار ته د پیغور پروت دی او هغه به چېرته په دنیا کې ناکامي نه ویني هغه به چېرته په دنیا کې ناکامي نه ویني د چا په سر چې د دوا صادر د مور پروت دی او وینځلې ګران شي که ټول عمر پې خواري وکړي خو وینځلې ګران شي که ټول عمر پې خواري وکړي خو د بدنامۍ داغ چې د چا په لمن تور پروت دی او یو څو شعرونه نور چې په دې ارضي ژوند مستقله زندگی وګټه د صبر غرشه د الله پاک بندگی وګټه خپل رضا دی د الله رضا کې ولټوه د تخت و تاج نه د سرو خاورو بادشاهي وګټه او چې د چا زړه زاروي نو بیا کعبې ته مزه چې د چا زړه زاروي نو بیا کعبې ته مزه د انسان زړه چې کې خوشاله دانی کې وګټه او که په امت کې ځان شمارې ای خالد نو بیا که په امت کې ځان شمارې ای خالد نو بیا د مدینې د جانان کلکه غلامي وګټه او دغه ویلو شاسوار اخو د سو چې او ډېر پیره ویلو هغه د سو چې معافي د خپل ګناونو په جړه غواړم خالق معاف مکړي په صدق ستا رضا غواړم دا زمنم ما ستا د حکم بغاوت کړي دي ریا نه ډک مې سنیمګړی عبادت کړی دی ما د نیکانو صالحانو نه نفرت کړی دی د دین په نوم مې د دروغو سیاست کړی دی اوس مې توبه د زه بخښنه په رښتیا غواړم خالقه معاف مې کړې بس ستا غذا غواړم او هر یو حاجت له به مې تمه د انسان کوله رزق به تا راکه او رضا به مې د خان کوله صرف باران له به مې تمه د اسمان کوله اوس ډېر یریږم د تور قبر رڼا غواړم خالقه معاف مې کړې په صدق ستا رضا غواړم او دا زه ناشکره چې بیمار شم ته صحت راکوې ستا نه قربان شم ما بې عزته له عزت راکوې چې د غربت په دام کې ګیر شم نو دولت راکوې دا مې یقین دی په خپل رحم به جنت راکوې لاس مې نیولي دی هر وخت دا دعا غواړم خالقه معاف مې کړې په صدق ستا رضا غواړم نو دغه هغه ویلو شاسوار غالبا ویلو او خو شاسوار بیا کله کله کتاب ولړ بیا پاکستان نوم یاد کو کتاب زید پاکستان نوم په یاد کول بیا ته ما ویلو چې دا شو لکه چې شعرونه په شاعر بچي نو پاره بل نوم خو نه پکار هغه چې هر په زمانہ هغه شوی دا د څه نه